بخیر خپلواک وو د څه کوي خپلواک وو د ګډان خوري داسې ده خبرې به لږې په قلار ځکه کوو چې په دې هوټل کې موږ سره ګڼ شمېر خلک ناست دي چې هغوی رانه ډسټرب نه شي. اوس دې هوټل ته راننوتو یو بابا رانه پوښتنه وکړه وایي تاسو خو اتلس ورځې پس راځئ تاسو اخر څه کار کوئ؟ موږ ورته وایي موږ ډېر غټ خلک نه یو دا زموږ غریبي ده چې دلته راځو دا ګډان خورو خو په کومو پیسو په کوم خاطر دا خورو دا موږ د خپل ملګرو د ځان سره دا فیصله کړې ده چې یعنې موږ یعنې عام خلک چې کوم په بوتلو په چپسو چمچورو کمې پیسې خوري تقریبا د یو ماشوم خرچه هم هغه د ورځې تقریبا 100 روپیو ته رسېږي. نو که موږ دغه 100 روپۍ چې کم ډېر نقصاندeh زموږ د وجود دپاره ګرځي د هغې په ځای دغه 100 روپۍ موږ که بچ کوو او موږ هفته پس لس ورځې پس هغه رایوځای کړو نو یو کس سره به 1000 روپۍ وي نو موږ پرې سره پاسه کیلو غوښه د ګډ خوړلی شو او په دغه سلسله کې موږ هر اتلس ورځې پس دغه پروګرام په دغه چنچور باندې پیسو باندې کوو. موږ دا غواړو چې دغه پیغام دې خلکو ته ورکړو چې چپس چمچور هېڅ کله زموږ د صحت د فایدې دپاره نه دي ګرځېدلي. نو د دې خلاف د کمپین په خاطر موږ دا پروګرام ریکارډ کوو. تاسو ته هم دغه پیغام دی چې خپل واړه د دغه چپس چمچور نه بچ کړئ. دویمه دا چې موږ دغه تجربه په خپله شوې ده چې موږ د معدې نه ډېر کیلې کړلې ډېرې شکوې کړلې چې زموږ معدې ټیټ کړي دي خو چې کله مو دغه خوراکونو نه بایکاټ کړي دي او داسې خوراکونه مو خوړلي دي نو یو خو د معدې مسلې هم خپل شوي دي او بل دا د دې دسمبر د یخني داسې پاکه روکه کړي چې بیا ټوله شپه مو د وجود نه خولیږي. مننه.